یو ځلې بیا له ننګرهار نه تاسو ګورئ دا کوم ځای دی دا د ننګرهار دوسرکي چوک ته نارسیده سیمه ده موټر پارکینګ هڅه سہولت پکې موجود و خو ورو ورو دا سړک تر دې حده راغی چې نن زموږ په مارکیټ باندې خوله ولګېده پنځه روپۍ رزق وړه خدای پاک هغه بچیانو ته م رسوو نو هغه داسې سوچ چې بس مارکیټ والا څه خیر ده زه مونږ خو که دا 1 20 پیسې که 2 20 پیسې دا پکې ځي چې زه پرې دومره خفه نه یم د وطن په آبادۍ لپاره ته بیا بیخي پرې خفه نه شې نو مونږ په دې باندې افتخار کوو چې زموږ دا چوک لویږي مثال یو ماشوم د خطر نه بچ کېږي موټر د خطر نه بچ کېږي مونږ په دې خوشحال یو خیر د دې په بدل کې حاجي صاحب انشاءالله تعالی بل دوکان به راته راکړي د بل مارکیټونه چې غصب شوي وو تېرو 20-23 کلونو شاوخوا غصب شوي اوس د ښاري نظم کمیسیون په غوښتنه او د والي صاحب په جدي هدایت باندې جدن تاسې ګورئ چې کار روان دی د تېرې دلته به یو خلکو ته یو مشکل یو خفه به وي خو دا به انشاءالله ورسره بیرته دوی ته خدای کارونه پیدا کړي او دا وطن به خدای آباد کړي دلته اوس دا مریضان راځي دا لارې هر وخت بند دي په لاره پیاده سړی نشي پورې وتی نو موټر به څنګه پورې دلته به ډېر رش د څښتن تعالی په سپېڅلې نامه سلامونه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښه او خوشحاله اوسئ یو ځلې بیا له ننګرهار نه تاسو ګورئ دا کوم ځای دی دا د ننګرهار دوسرکي چوک ته نارسیده سیمه ده موږ دوسرکي ته روان یو هلته چې دی کوم چې په افغانستان کې د بیې رغونې کارونه په چټکۍ سره روان دي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 3 متره 4 متره پیاده رو او کومې لارې ګودرې چې هغه پخېږي دا د ویاړ او د افتخار ځای دی او کوم هغه ځمکې او هغه مارکیټونه چې ښار ته بیخي رانوتي دي او غصب شوي دي هغه هم په چټکۍ روان دي چې هغه به بیرته خپل حالت ته راځي او هغه لارې ګودرې به جوړیږي نو د ننګرهار نه درته خپرونه جوړوو زه دوسرکي چوک کې د دوسرکي چوک مکمل بڼه بدله شوې ده خپرونه راسره وګورئ ملتیا مو وکړئ لیدونکو تاسو ګورئ چې دا دکاندار هم خفه به همي بس دا نو د الله رضا ده چې کله د چېرته رزق بند شو بیا بندېږي سلام علیکم استاد جانه جوړ په خیر ستړی مه شئ طبیعت مو ښه ده وخت په خیر تېرېږي خوشحاله اوسئ کور ودان مننه ژوندی اوسئ وروره نوم مبارک نوم مې نوریدله دی او محبت په نامه مې عکاسخانه دلته تقریبا د 18 کال دکاندار یم دلته عکاسخانه دی او دغه عکاسخانه زما ده تقریبا دوسرکي چوک کې الحاج عزیز خان پلازه کې یم نو 18 کال زما په دې مارکیټ کې کېږي دا نو تصادفي پیښې دي نو چې د الله پاک سره رضا او هغه زموږ په رضا نو دا خو داسې ده چې کله موږ د دې نه مخکې تاسو خبر وایه خامخا د یو موضوع په اړه کله چې موږ ته د مارکیټ د منشي موږ ته زنګ وشي دغسې دا سامان لرې کړې د شپې داسې 11 کې ورسنۍ بجې وې نو موږ راغلو دا سامان هم ټول لرې کړل ځکه چې دا نقشه نو موږ پرې خبر نه وو نو دی چې دغه دوکان ده او دغه دوکان داسې ځي پکې
نو ورقاقیت خبره دي چې یو سړی چېرته یو 18 کاله یو د بچو رزق چېرته وي دا سخته وي ډېره سخته سړی نه لاړ شي یو بل چې ته سړی به هغه پورې کاروبار برابروي او بل نور شی هم نه هغه خو ته معلومات د ټول حالات خراب دي دغه جن 15 روپۍ رزق وړه خدای پاک هغه بچو ته رساو نو هغه داسې سوچ چې بس مارکیټ والا څه خیر د زمونږ خو که دا 1 20 پیسې که 2 20 پیسې دا پکې ځي چې زه پې دومره خفه نه یم د وطن په آبادۍ لپاره ته بیا بیخي پې خفه نه شې نو موږ په دې باندې افتخار کوو چې زموږ دا چوک لویږي مثال یو ماشوم د خطر نه بچ کېږي موټر د خطر نه بچ کېږي موږ په دې خوشحال یو خیر د دې په بدل کې حاجي صاحب انشاءالله تعالی بل دوکان به راته راکړي د بل به شي خو خبره داسې ده چې زیاتی په دې ده چې باید دغومره نه وي هغه شوی ځکه چې دا کله د پیدامي نقشه ده که د ښاروالۍ نقشه وي دومره افقي دومره نه ولا کله څومره چې دی خامخا کوم چې د حکومت کارونه د بیا رغونې کارونه ټول ډېر په چټکۍ روان دي په افغانستان کې هغه که سړکونه دي که پیاده رو لارې دي بالکل هغه به ټول موږ تاسو ورته غاړه بالکل دا خو ده ځکه چې څومره چې زموږ وطن جوړ تطبیق کېږي دا په ټول چې تطبیق کېږي دا به نه وي چې زما د دوکان پکې ولې لاړ ځکه چې د پکې بسته جایداد لاړ پکې زما خو یو وړوکی دوکان زه کریشي نوم که نه خو خفه په دې چې دا هم د یو مسلمان مال و خفه په دې چې دا د ابادي په لور باندې موږ د افغانستان یو انسان په 1 روپۍ باندې موږ خفه کېږو تاسو هم خفه کېږي هر انسان خفه کېږي چون د عزیز خان مارکیټ 3 لکه ډالر تاوان بالکل همدومره څه باندې څه کم به راځي خو ځکه چې دا نو هغه جن چې تاسو پښتون درې سالو 15 منځله د سیلاندې پورې ډېر غټه خساره رسیږي نو که دا نو شخصي تصحیح او که جبراني خساره ورته ورکړل کېږي د حکومت نو دا به ښه ځکه که دا دې مخکې به زموږ منشي خبره وکوله چې دغه هغه پیلوان څېړنه پیروان که دا جایداد چېرته شخصي نو جبراني خساره باید ورته ورکړل شي مارکیټ والا ته انشاءالله که چېرته دولت په مقابل کې نو بیا به لکه څنګه چې مارکیټ والا وایي چې یار زه د وطن د آبادۍ په لور ته نه تېر مارکیټ نه همداسې ورته زه ورته دوکان نه ورته تېر یم او ځکه چې زه ورته دوکان نه تېر یم دا ورته دوکان نه تېر ده نو مارکیټ والا ته موږ ورته ناراضي یو مارکیټ والا نه نو چې موږ راضي یو خوشحاله یو ځکه یو چېرته 18 کاله تېرول دا ډېر یو غټه خبره ډېره مننه بس الله دې بل ځای کې ستاسې ثواب وکړي ډېره قربان شم ملتیا مو کې د سرکې چوکي یو او هغې غاړې ته به هم وړو تاسو ته خپرونه جوړو له ښایسته ننګرهار نه خو اوس وخت کې تاسو ګورئ د بیا رغونې کارونه ډېر په چټکۍ سره روان دي دا مارکیټ چې کوم دی د کابل جلال آباد 2 لین سړک په نقشه کې راغلی دی نو هلته دلته 3 متره پیاده رو هم ټول افغانستان کې په ولایتو کې تطبیق کېږي نو ملتیا مو کې خپرونه وګورئ قدرمن لیدونکو تاسو وګورئ د سرکې چوک کې کوم چې په غټ تعداد سره د لکونو ډالرو مارکیټ دا دی نو له منځه لاړه ځکه چې د کابل جلال آباد 2 لین سړک او د 3 متره پیاده رو د لارې چې موجوده حکومت اعلان کړی دی چې په ټول افغانستان کې به د بیا رغونې کارونه په چټکۍ سره روان دي دلته د دې مارکیټ منشي راسره ولاړ دی السلام علیکم جوړ په خیر خیر راغلی خاص دی ډېره مننه ستاسو نوم زما نوم شکر الله ده شکر الله دا کوم مارکیټ دی شکر الله جان دا الحاج عزیز خان مارکیټ حاجي الحاج عزیز خان ښه دا مارکیټ خو زیاتره برخه چې ده دا د ړنګه شوې ده بالکل تاسو کتلی شئ تاسو د کمرې پر مخه ده کتلی شئ تقریبا 1 څه کم زیات په دې نقشه کې لاړه او تقریبا اوس هم برحاله زموږ کارګر لګیا دي کار پرې کوي او انشاءالله چې توکل په خدای نو څه به کېږي باقي نو دا کار جریان لري تاسو ته چې موجوده حکومت خبر درکړی او تاسو ته چې کومه ورځ ویلې چې دا په نقشه کې دی خبر ویه هو موږ بالکل چې خبر ولو خو یوه خبره ده چې لږ ناوخته شانتې خبر شولو په کوم وخت چې خبر شولو په هغه وخت کې زموږ امادګي نه کېدله خو په هر حال خو بیا هم زموږ اسنادونه دولت قبول کړل او ویې غسل د ځانه سره چې موږ به اسنادونه وګورو چیک به کوو که چیرې دولتي وه نو تاسې به ترې منصرف شئ او که چیرې شخصي وختله تاسو ته به مونږ بدیل درکو خو الان کې د دې تضمین زه کولی شم چې دا شخصي ملکیت ده دا تقریبا په 2 قوالو باندې اغوستل شوې ده تقریبا زمونږ څه برخه پخوا هم تللې ده په دې سرکې چوک کې زمونږ به دلته تقریبا زمونږ د مارکیټ مخې ته سړک د پوخ سړک او زمونږ د مارکیټ ترمنځ فاصله ډېره وه مونږ به موټرې پارکینګ هر څه سهولت پکې موجود و
خو ورو ورو دا سړک تر دې حده راغی چې نن زموږ په مارکیټ باندې خوله ولګېده. مطلب انجینرانو خو به داسې ساغه نه کړي خو خامخا نقشه ده راغله او په ټول افغانستان کې زیاترو ځایونو کې په ټولو ولایتونو کې ډېر داسې غټ غټ مارکیټونه کورونه بلالمنزل له منځه لاړلې. د دې مارکیټ مسؤلین څه وایي او څه نه وایي؟ رضایت دي، خوشحاله دي، خفه دي، چیرته دي؟ زه خو به اول د پخوانۍ پوښتنې په جواب کې به دې ووایم که څه هم دا نقشه پر ورو زموږ تر مارکیټه راغله دا خبره به دې نه ده چې یاره زموږ د ناراضي ده. موږ د وطن په آبادۍ خوشحاله یو. موږ د وطن که چوکونه زموږ جوړېږي، سړکونه جوړېږي، پیاده روونه جوړېږي، عامه سړکونه جوړېږي، خو دا بېرته خدمات همدې ولس ته دي. موږ به دې راضي یو، زمانک به دې راضي ده، زمانک به دې خوشحاله ده. کله چې خبر شو په هماغه دقیقې ماته ویلې چې د دې مخالفت د دې منډې رامنډې څه چې د ولس حق ده، څه چې د ولس د خدمت دپاره که زما دا ټول مارکیټ ورکېږي زه هم تابعدار یم. آفرین، شاباسي. زه د خپل ټولو تاوانونو ته تابعدار یم. که څه هم دا مارکیټ ما په نورو جایدادونو د خرڅون په بدل کې جوړ کړی ده. ما داسې سرمایه نه درلودله چې زه دا مارکیټ جوړ کړم، خو نور جایدادونه مې خرڅ کړي دي او د هغې په بدل مې مارکیټ جوړ کړی ده. خو بیا هم دې مسلې ته زه خوشحاله یم او موږ خپله هم ورته خوشحاله یو. واقعیت دوستانو تاسې وګورئ د دغې منشي خبرې مو واورېدلې چې ډېره غټه قرباني واقعیت داسې مارکیټ ړنګول تاسې وګورئ چې په لکونو ډالرو جوړ شوی دی. د سرکي چوک خو بیا هم دوی قرباني ورکړې ده. نو څومره تاوان به شوی؟ تقریبا څه کم یا زیات یو بیسوه ده، 4 منزله پې پروت ده. نو تاسو هم پته لګي تقریبا د څه کم 2 لکه 3 لکه ډالرو پورې موږ ته تاوان شو. 3 لکه ډالرو پورې موږ ته تاوان رسېدلی. لا د ده نه به پورته وي ځکه چې موږ داسې ارزیابي نه ده کړې. اقلا د ده نه به پورته وي خو کم نه ده چې اوس یې هغه ته وایي چې رهنماګانو ته د ده نه به لا پورته وي خو کم نه ده. اوس هم زما د خپل رئیس سره غږېدلی یم الان کې مخکې ما درته هم ویلې چې هغه دومره خفګان نه ده کړی که زما یو د ونې یو پاڼه غورځېدلې ده او یا د وطن په خاطر خاص د وطن د قربانۍ لپاره کله چې ما دا ویډیوګانې او دا عکسونه او دا شیونه د بچو باندې د خپل هم راغلی یم دلته چې ما پې وکتل خوشحاله ده. بس الله دې ورته اجر ورکړي او الله دې توفیق ورکړي او الله دې بدله د دې په بل ځای کې ورکړي. ډېره مننه منشي صاحب، خوشحاله اوسئ. کارونه ډېر په چټکۍ سره روان دي. هغه طرف ته هم ډېر هوټلونه دوکانونه له منځه دي او د ننګرهار د سرکي چوک کې خپرونه وګورئ، ملتیا مو وکړئ. قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ چې ماشاءالله کارونه ښه په درست کې روان دي او د سرکي چوک مکمل صفا شوی دی. دلته ډېری مارکیټونه دوکانونه هم ړنګ شوي دي. د افغانستان کې د بیرغ غونې کارونه په چټکۍ روان دي لکه مخکې مې چې یادونه وکړله. ښاروالۍ مسؤلین راسره دي. السلام علیکم، جوړ په خیر. خوشحاله اوسئ. تاسو هم ستړي مه شئ. ډېره مننه. تاسو هم ستړي مه شئ. ستاسو نوم مبارک؟ نوم مې خالد افنان دی، د جلال ښاروالۍ مارکیټونو تنظیم عمومي مدیر یم او فعلا په دوسرکي چوک کې مسؤل یم د دې کمپاین. خوشحاله اوسئ. کمپاین شروع دی له خیره سره؟ الحمدلله ډېر خوندور کمپاین شروع دی او په دغه ساحه کې چې تاسې ګورئ ډېری مارکیټونه چې غصب شوي وو تېرو 20 کلونو شاوخوا غصب شوي. اوس د ښاري نظم کمیسیون په
غوښتنه او د والي صاحب په جدي هدایت باندې جدا تاسې ګورئ چې کار روان دی د تېرې هفتې ورځې راهیسې کار روان دی انشاءالله نو اوس دغه کوم مالبه چې پرته ده دغه خلاصېږي او د دې پسې به پایدارونه او سرکونو باندې انشاءالله کار جریان لري. ښه یعنې دلته هغه مارکیټونه هم شتون درلود کوم چې په تېرو څو کلونو کې غصب شوي ول دا نو تېرو 20 کلونو شاوخوا یعنې د دولت ملکیت دی خو شخصي خلکو ته نه فایده اخیستله او مطلب دغه کوم مفاد چې هغه شخصي خلکو ته. بله مدیر صاحب په ټول افغانستان کې یوازې ننګرهار کې نه په دې خو موږ ستاسو د ټول شاهدان یو چې په ټول افغانستان کې د 3 متره پیاده رو شروع شوې ده او دا به پخېږي انشاءالله ښه همداسې پراخې لارې به جوړېږي همداسې ده که نه؟ خو دلته 3 متره نه تقریبا تر 8 مترو پورې ساحه نیول شوې وه یعنې غصب شوې وه غصب شوې ولو تاسې که ګورئ مارکیټونه داسې پاخه په اساسي شکل باندې مارکیټونه هم جوړ شوي وو او د تېرو چارواکو د خوا نه جوړ شوي وو زیاتره مارکیټونه د زورواکو وو او دا پروسه به د افغانستان په ټولو ولایتو کې تبدیل انشاءالله او دلته خو عملا تاسې ګورئ دلته خو کار جریان لري او د ښار په نورو ساحو کې به هم انشاءالله په لنډو ورځو کې نور ښار ته به هم ځو انشاءالله خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه بس تاسې مصروف اوسئ او موږ هم لیدونکو ته خپرونه جوړوو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه ملتیا مو وکړه دوسرکي چوک یو او کمپین ښه په درست کې روان دی نو افغانستان انشاءالله د آبادي او د پرمختګ په لوري روان دی ملتیا مو وکړئ. قدرمنو لیدونکو دلته یو ښاري هیوادوال سره ولاړ دی دې سره خبرې کوم. سلام علیکم کاکا. ستړی مه شئ. خوشحاله اوسئ. نوم دې کاکا؟ ماشاءالله ډېر ښه کارونه روان دي خدای دې وکړي چې دا ټول کارونه په ښې طریقې سره وشي او دا غریبانانو ته به څه ستونزه وي خو انشاءالله چې کارونه به ورته نور هم برابر شي. ستاسو نوم مبارک؟ محمد زمان. محمد زمان د همدې دوسرکي اوسېدونکي؟ موږ د شیخ مصري کې اوسېږو خو نن راغلي وو دلته دا علاقه مو کته موږ ویلې چې دوسرکه کې سال دی دوسرکه کې خو اوس ماشاءالله ډېر ښه کار روان ده او خدای دې وکړي چې دا نور هم په مخ لاړ شي او دا د وطن آبادي ده خدای دې وکړي چې دا وطن نور هم آباد شي او دا خلکو ته کار روزګار خدای پاک پیدا کړي. صحیح ده دلته به یو خلکو ته یو مشکل یو خفه به وي خو دا به انشاءالله ورسره بیرته دوی ته خدای کارونه پیدا کړي او دا وطن به خدای آباد کړي. دلته اوس دا مریضان راځي دا لارې هر وخت بند دي په لاره پیاده سړی نشي پورې وتی نو موټر به څنګه پورې دلته به ډېر رش و مخکې ډېر رش و دلته به ډېر بد حال و زر څور ته همسې پیاده خلک نشي تېرېدی هغه خلک خلاصه مریض او مړی مریضان مړی ژوندی اوس دا خلک کوي راکوي دلته نو خو خامخا یې لار غواړي هغه غواړي داسې خو نه ده چې په هوا خو موټر نشي تېرېدی خو چې لار کلا وي دې خلکو ته مو خدای پاک چېرته یو مارکیټ یو کار روزګار خدای پیدا کړي. بېشکه یعنې ته چې دا خلک ښاري نظم نه مراعت کوي؟ نه انشاءالله دا اوس ته خپله ګورې که نه دلته مخکې ته نه وې چې ته مخکې وایې چې څه حال به هو اوس خو ماشاءالله دا وګوره صحیح ده چې دې خلکو روزګار به دوی خفه وي خو الله تعالی دې دوی هم ثواب وکړي دوی ته دې هم خدای کار پیدا کړي او دا ټول دی مونږ خلک دي داسې خو نه ده چې بار نه راغلي دي خو دې وطن خلک دي خو چې دوی ته دا وطن آباد شي دوی به هم خدای آباد کړي خو چې دغلته لاره کلا وي دوی ته به هم خدای پاک چېرته یو مارکیټ شی پیدا کړي او کار روزګار به الله دې دوی روان کړي خدای دې وکړي چې دا وطن آباد شي او الله پاک دې بس په خیر سره دا ټول کارونه په خیر ډېره مننه کاکا ډېره مننه. ملتیا مو وکړه دوسرکي چوک ته راغلي کمپین روان دی مارکیټونه دوکانونه او د سړک نقشه هم ده او 3 متره پیاده رو هم جوړېږي. ملتیا مو وکړئ.
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د دوسرکي چوک مکمل بڼه بدله شوې ده. دا وه خپرونه او هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلوي. بلې خپرونه کې ستاسو په درانه شوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی بهونکي څخه تعالی رب باندې سپارم هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ. د سولړي سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله لوی الله ممل. د خدای په امان.